قسمت می په حلالو کې روان کړی مولا، حرام و فحشین می امان کړی مولا. الله یا الله، الله یا الله، الله یا الله، الله یا الله. ای رب استا پلار کې سرو نګدو پدار کې سرو نګدو پدار کې. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه. وسلام مرشو څلورم باب امام بخاری قائمه په دې باندې. نو د مړی والا ته خبر ورکول، مثلا د مړی د کور والا د مړی خاندان ته خبر ورکول د دې څه حکم دی؟ باب الرجل ينعي، باب دې په بیان دی یو سړی دی ينعي چې خبر د مړی ورکړي. ينعي نعي ولکیږي د مړی خبر ورکول. به د ينعي مفعول چې دی هغه محذوف دی، یعنی ينعي المیت، خبر ورکي د مړي اله اهل المیت، د مړي والا او ته بنفسه پخپله، یعنی بل چاته نه وای چې تلا شبل کې پخپله زیغه ته خبر ورکي. اگر کدا سړی د اوچت شان والای. د دې ترجمه الباب هدف څه دی؟ علما لیکي فائدہ د ترجمه الباب اصل کې دفع داغه وهم ده چې یو چاله د چا د مړي خبر ورکینو دی معنی خو هغه ته اذیت رسی کنه، او اذیت رسول خو ناروا دي. نو په دې سره دغه د وهم کیږي چې دا د مړی خبر ورکول دا د مړی والا او ته په دې کې اذیت نشته، او نه په دې کې هغه ته د خفګان داخلولو غرض دی، بلکې دا مباح کار دی چې هغه د دینه خبر شي. او امام نووي خو بالکل په دې باندې تصریح کړی د په مجموع کې چې دا مستحب عمل دی د دې حدیث په استناد باندې. او د وجه د نعید نبی علیہ السلام کورنۍ د جعفر ته داغه د مرګ چې جعفر کله شهید شو، جعفر ابن ابي طالب او زید ابن حارثه او عبد الله ابن رواحه رضی الله عنهم په غزوه مؤته کې چې کله شهیدان شو، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې کورنۍ خبرې کړې. نو هدف د دینه دا او چې خبر شي، یو خو داغه د جنازې بندوبست ضرور شي، دارنګه داغه د پر دعا او استغفار، بل نه په یو چا باندې د مړی ورنوتل دا هم درون لګیږي. نو دی وجنه خبر ورکول دا مستحب دی. خو بیا په عمومي لحاظ سره د مړی خبر دا څنګه دی؟ نو دا د مړی خبر یا د مړی پرابطه باندې اعلان یا خبر او استازي لیګل دا ښه کار دی، جایز دی. خو د جاهلیت د نعی نه بزان ساتي. د جاهلیت نعی سوا هغه دعوا چې سړی مړ شو، نو دوی به بیا داغه اعلان کوو، داغه د محاسن بیانولو سره او داغه د مفاخر بیانولو سره چې خدای مو بخاغه پلانې مړ هغه بهادر سره او دا کارونه کړیو. دې ته نه د جاهلیت وای چې داغه هغه مفاخر او داغه هغه معاصر نقل کوي. بیا دلته ګورم مرثیه دي، مرثیه هم حرام دي چې هغه په شیرونو کې او کفارسی کې بس لګي د مړو صفاتونه کوي او داغه شیرونه وای مرثیه بیان او خبر ورکول داغه مرنه جایز دي. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه خرج الى المصلى فصف بهم وكبر اربعا. دا حدیث امام بخاری شپږ زینو کې نورم ذکر کړی. روایت اسماعیل ابن ابي اويس نکي، اگر روایت د امام مالک نه کوي، هغه د ابن شهاب نه، سعید ابن مسیب نه، سعید ابن مسیب د ابو هريره رضی الله عنه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نعى خبر ورکو صحابه ته په مرد نجاشی باندې چې دا غنم اصحمو، ځکه صحابه ته خبر ورکو چې دا مسلمانو او په خپل علاقه کې څوک نو مؤمنان د اهلو کنه د اهل په ځای باندې. نو ځکه دا حدیث په ترجمه په باب کې ذکر چې نبی رسول الله د مر خبر صحابه ته ورکو، صحابه د اهل په حساب باندې وزکه چې د تعزیه هغه غستله او دارنګي هغه آل ته څوک نه لرل. نجاشی باچا چې کله مړ شو، فی اليوم الذی مات فیه،
په هغه ورځ باندې چې کله دا وفات شو. مورخین لیکي چې دا په رجب کې په 9 کال د هجرت باندې وفات شوی دی. بیا نبی علیہ السلام د صحابه سره وته مصلی ته بقیع ته ووت. د صحابه ته به جنازه ورکړه، د غایبانه جنازه وکړه. فصف بهم صف باندې ودرول. صف چې دا لازمی دی په به سره بهم کې دا با چې دا په معنا د مع سره د صف معهم یا صف متعدد او با چې دا زائد تاکید د پاره ای صفهم دې په سب کې راوړل او به په هغه باندې غایبانه جنازه وکړه. وکبر 4 په جنازه کې 4 تکبیر ویلم. نو حدیث کې ترجمه الباب ثابت شو، نعی خبر او دارنګه حدیث کې منز د جنازې په غایبانه شکل سره ثابت شو. بلا حدیث په جنایز کې امام بخاری راوړي کتاب الجنائز کې. وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب قال حدثنا ايوب عن حميد بن هلال عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الرايه زيد فاصيب ثم اخذ جعفر فاصيب ثم اخذ عبد الله بن رواحه فاصيب وان عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتزرفان ثم اخذ خالد بن الوليد من غير امرة ففتح له. دا حدیث پنځه ځایونو راوړی په بخاری کې. د حدیث کې اشاره ده واقعې د موطئ ته شوی کې دا 3 صحابه وفات شي او نبی رسول الله د دې خبر ورکړ د دې کورنۍ ته د باب کې د دې لپاره راوړل. استاد د بخاری په دې کې ابو معمر دی چې نوم عبد الله ابن عمر المقعد. بیا داغه استاد عبد الوارث ابن سعید دی. داغه استاد ایوب سختیانی دی. هغه روایت د حمید ابن هلال العدوی نه کوي چې بیا او چت تابعی دی. انس ابن مالک دی روایت اوریدلې دی. انس ابن مالک وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل اخذ الرايه زید جنگ جنډا زید ابن حارثه واغستا په موطا کې. موطا د شام طرف ته د بلقا په علاقه کې واقع شوی و. سبب د وقوع داو چې نبی صلی الله علیه وسلم پاتم کال د هجرت باندې یو سریه لګلې و دغه طرف ته. دغه سریه هدف داو چې د رومیانو سرحدات ته ورسیږي، د هغه نه چې کوم خطر محسوسيږي هغه کم شي. چې کله دی لګل رسول الله صلی الله علیه وسلم توصیه وکړه ان اسی بزیدون که زید زخمی شو نو جعفر بده د بزی باندې به جنډه واخلي، هغه به امیر د خلکو ځکه هغه وخت کې جنډه به د امیر سره وا. جعفر بیا لال شهید شونه به عبد الله ابن رواحه جنډه واخلي. بعض روایتو کې راځي وای صحابه ته رسول الله بس یعنی معنا دا چې دا 3 واړه خلال شهیدان شو. نو صحابه لال پاتم کال د هجرت باندې د 3000 کسانو نو حالت د رومیانو سره مخامخ شو په شام کې چې څخ په د رومیانو دوله کلخ کړو. یو لګو سره د شاوخه عربو مسیحیانو ملګری شو. تاریخ لیکلی را عظیم جګړه وا. 3000 صحابه او د 3 لک کافرانو سره په دې کې مقابله کړې چې په دغه ورځ باندې خالد ابن ولید وای زما په لاس کې 2 توري ماتش. نمبر په نمبر باندې دغه صحابه کرام شهیدان شو. زید ابن حارثه او جعفر ابن ابي طالب او عبد الله ابن رواحه. بیا د مسلمانانو امیر په خپل خوخه باندې خالد ابن ولید تور راواغست او جنډه او چته کړه. الله د په لاس باندې ودا جګړه فتح د مسلمانانو په نصیب کړه. فوصیبا زید وجل شو شهید شو. ثم اخذ به جنډه واغست جعفر نوغم فوصیب زخمی شو به شهید شو. بیا جنډه عبد الله ابن رواحه واغست انصاری غم. عبد الله ابن رواحه د انصار د نقباونو په ليله العقبه کې نو هغه هم زخمی شو بیا شهید شو. نو دا د نبی صلی الله علیه وسلم خبرو د دې په مرګ باندې او نعیوا شاهد د ترجمه لپاره دازیو او به تصریح په باب علامات النبوت کې بده باندې شته د التا روایت چې کله دا راوړي چې التا تفسیر په دې باندې چې ان النبي صلی الله علیه وسلم نعا زید او جعفر نعید دې کړي د دې کورنۍ ته خبر ورکړو او په دې حالت کې وای ان عیني رسول الله صلی الله علیه وسلم چې سترګې مبارک د نبی صلی الله علیه وسلم لتزرفان د وخن روان وي داسې وخت سیلاب غوندې روان وي. تزرفان ما تسیلان بالدم. به فرمایا ثم اخذ خالد بن الولید به جنډ راوغسته. خالد بن ولید او مسلمانان منظم کړل من غیر امرة بغیر د دین چې نبی رسول الله د خوانه د امیر شیم خو مصلحت دال توصیه کړی جنگو
د مسلمانانو د هلاکت خطر و او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د په مشرع او دغه ځای کې په جنډا غسل باندې رضایت ښکارل. دا اصل شپدي کې چې اذا عظم الامر واشتد الخوف سقط الشروط. دا یو قاعده ده چې کله مسله سخت شي نو بیا شروط ورځي. نو ففتح له الله فتح د په نصیب کې کلام. دا حدیث په کتاب الجهاد کې براش دارنګي علامات النبوه کې او دارنګي فضیلت د خالد کې او په مغازیو کې دي کې راوړل. باب الاذن بالجنازه، یو چاته خبر ورکول د جنازې چې راشه جنازه تیار ده یا جنازې وخت د دې څه حکم دی. دام خبره ده بلکې نبی صلی الله علیه وسلم په دې خپه شو چې تاسو ولې جنازې ته خبر کړو. وقال ابو رافع عن ابي هريره رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الا كنتم اذنتموني. الاذن بالاجازه معنا خبر ورکول چاته چې جنازه تیار ده منځو کپدې باندې. دا ترجمه اصل کې د مخکې ترجمه سره ډیره نږدې ده او ربط دار چې هغه کې نعي وا خبرو د مړي نو خبر مخکې د جنازې نه هغه پسې جنازه و. ابو رافع چې نوم نفع ده. دا حدیث معلق راوړل امام بخاری او دا مخکې په باب د کنس المسجد کې د مسجد د پاکولو په باب کې تیر شوی. ابو هريره رضی الله عنه چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي هغه د تور سړی یا د تورې ښځې په رابطه باندې چې کان یقیم المسجد جمعات پاکو د جمعات خادم وفات شوی. د شپې وفات شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې خبر کړی نو ایسته د شپې خخ کړو یا زنانه یا دا سړیو. نبی علیہ السلام پوښتنه وکړه چې هغه څنګه شو خادم نو هغه ولا خو مړ شو. شپې مړ شو موږ د شپې خخ کو او دا مبده وګڼل چې تا ته خبر درکو دی او چې ته به تکلیف شي. هغه ولا الله کنتم اذنتمونی ولی تاسو زنه خبره ولم. بیا روایت کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاړ په قبر او جنازه. وبه قال حدثنا محمد قال اخبرنا ابو معاويه عن ابي اسحاق عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مات انسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود فمات بالليل فدفنوه ليلا فلما اصبح اخبروه فقال ما منعكم ان تعلموني قالوا كان الليل فكرهنا وكان ظلمة لن نشق عليك فأتى قبره فصلى عليه. محمد بن السلام امام بخاری استاد په سند سره حدیث نقل کړي د ابو معاویه نام محمد بن خازم الضرير اگر دا ابي اسحاق سليمان الشيباني نے کی شعبی عامر بن شراحيل اگر عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت کوي چې انسان مړ شو. شارحین لیکي چې د دنو طلحه بن البراء بن عمر البلوي د انصار حلیفو. دا روایت طبرانی کې راغلی د عروه بن سعید انصاری په سند سلام رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بیمار فرسی کولا. بیا طبرانی په روایت کې راځي چې نبی علیہ السلام ویلا چې زه نه ما دغه کس کوم کس چې طلحه دی لا ارى طلحه الا قد حدث فيه الموت مگر د کې علامې د مرګ دي. نو چې کله مړ شو بیا ما خبر کوي چې جنازې لورشم. دا ټول شواهد د باب د پاره او تلوار وکوي په دې خاطر باندې چې مړ وشي به د کورنۍ منځ کې پرې خوستل نه دی پکار. فمات بالليل دا صحابي طلحه دا د شپې وفات شو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لدی خبر ورنک ولی نبی علیہ السلام خو ویلو چې زامات او بلکې روایتو کې راځي چې د خپل اهل ته ویلو چې زامت فتفنوني ولا تدعو رسول الله فتفنوني ولا تدعو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مړ شوم هم د سمخه کې رسول الله مرا غواړي ولی ځکه چې هغه په بني سالم ابن عوف کې کورو فإني أخاف عليه يهود بدبان يريګم چې يهود په حمله ونه کی ځکه هغه ترورستان ان یصاب بسبب چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تکلیف ورسیږي زما په وجه باندې نو دی وجنه هغه نو خبر کړي. چې کله نبی علیہ السلام خبر شو نو ویل ما منعکم ان تعلموني ولی تاسو زنه خبر ولم څه منع کړی تاسو چې ما خبر کړي. قالوا كان الليل صحابه ویل شپوا فکرنا منګه بدو غنا چې تا په تکلیف کې کو وکانه ظلم او تورتمو سپمې نه وا وکانه ظلم دا جمله معترضه شو ان شق چې موږ تکلیف کو ته ان شق عليك فاتا قبره نبی اسلام هغه قبر تر فصلى عليه نو هغه باندې دوباره جنازه وکړه. طبرانی روایت کې دی فجاء حتى وقف على قبري فصف الناس معه ثم رفع يديه فقال اللهم الق طلحه يضحك اليك وتضحك اليه. نبی علیہ السلام راغه په قبر ودرید او خلق مو سره شاته ودرید سب کی
بے دعا کې لاسونه اوچت کوي یا الله د تول حسره په دې حالت کې ملاقات وکړي چې هغه ته خان دی او ته هغه ته خان دی، یعنی هغه د تا نه خوشاله او راضي او ته دا غنه راځي. باب فضل من مات له ولد فاحتسب وقال الله عز وجل وبشر الصابرين. کتاب الجنائز شروع دی بری کې مختلف مسائل مرګ ذکر کړي، احکام او مسائل. نو دې کې دا باب راوړو، باب دې په بیان د فضیلت دا چا کې چې مرشي داغه یو ولد فاحتسب او صبر وکي راضي شي د الله په قضا باندې او د الله د فضل امید لري. او الله وی وبشر الصابرین، تقید په دې باندې په حدیث د باب کې نشتا، خو احتساب سره په یو بل روایت کې د انس تشتره چې من احتسب من صلبه، چا چې په الله حساب کو ثواب د الله نه وغوښته د خپل شانه د درې اولادونو دخل الجنه، الله به جنت ته داخل. مسلم یو روایت راوړی د ابو هريره رضی الله عنه نه صحیح مسلم کې چې لا يموت لاحداكن ثلاثه من الولد، نو وفات کېږي د یو کس تاسو نه دغه درې بچي چې هغه بلوغ ته نه رسېدلي، فتحتسبهم د الله نه دغه ثواب طلب کی الا دخلت الجنه، مگر جنت ته داخل شي. دارنګه مسند احمد طبرانی کې یو روایت د عقبه ابن عامر نه نقل له لا يموت لاحد من المسلمين ثلاثه من الول، نمړ کې د مسلمان درې بچي د شانه درې بچي او دا صبر وکي د الله نه اجر وغواړي، مگر دا به د لپاره جنت من النار، د جنت نه ډالي د ور نه بډالي ورته نه پریدي، الا كانوا له جنت من النار، مگر دې بداغه د لپاره ډال وي د ور نه ورته نه پریدي. نو مطلق دلته محمول له مقید باندې، یعنی ثواب هغه چاته ورکول کیږي چې هغه د الله نه اجر وغواړي، صبر وکي، دا به شرط. بعض روایتو کې راځي چې من مات له ولد ذکر او انثى، هغه ته مطلق دی، چا چې بچي مړ شنر وي او که خزوي رضی او لم يرضى صبر او لم يصبر لم يكن له ثواب الا الجنه، هغه اسناد کې ضعف. بیا دا ویل وقال الله عز وجل وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه، نو مصیبت عام دی هغه شامل دی ولد او نور ته. مؤلف دا آیات دا جز چراوړ دی د تاکید د پاره راوړ دی چې فاحتسب، ځکه احتساب دا په صبر سره. وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغ الحنث الا ادخله الله الجنه بفضل رحمته يوم. دا روایت امام بخاری د ابو معمر عبد الله ابن عمر په سند سره د عبد الوارث ابن سعید نه نقل کړي، داغه استاد عبد العزيز ابن صہیب داغه د انس بن مالک روایت کړي. دا حدیث ابن ثلاثیات د بخاری نه دی. ثلاثیات د بخاری مخکې مونږ ویلو هغه دي چې د بخاری د استاد نه تر صحابي پورې درې کسان دي. ابو معمر روایت د تابعین هغه سره چې هغه عبد الوارث دی، د عبد الوارث ازبه تابعی دی عبد العزيز او داغه استاد انس. روایت نبی صلی الله علیه وسلم فرمای ما من الناس من مسلمین نشته یو کس د مسلمانانو یتوفا چې مرشي له د لپاره 33 اولاد علم یبلغ الحنث چې هغه بلوغ ته نه رسیدلی. په حدیث جابر بن سموره کې دی من دفن 3 فصبر علیهم، چا چې درې اولاد دفن کو صبر وکړو واحتسب او دارنګي د الله نه ثواب طلب کو وجبت له الجنه، جنت له واجب. نو ام ایمن ویل او اثنين یا رسول الله ک دومړی، نو هغه ویل و اثنين دوم سیدی، باغی ویل واحدی ک یووی، نو فسکت نبی رسول الله چوب شو کرتی به ویل واحد یوم سیدی. معنا د اولاد په مرګ کې ډیر زیات اجر راغلی دی چې سړی په صبر وي، لکه د حدیث کې راغلی ثابت شو. ځکه نبی رسول الله وایي چې ما من الناس من مسلمین، نشته په انسانانو کې مسلمان چې داغه درې اولاد مړ شي چې بلوغ ته نه رسیدلی، الله ادخله الله الجنه بفضل رحمتي، مگر الله به دا جنت ته داخل کی په فضل خپل رحمت باندې. الا ادخله الله الجنه بفضل رحمته اياهم، په سبب دا فضل او رحمت باندې چې الله دې د پاغه باندې کوي، یعنی الله بدل جنت ته داخل کی په سبب دا فضل او رحمت چې پاغه باندې کړي. معنا دا غي په مر سره الله په د باندې فضل وکي او رحم به وکي، داوم به جنت ته داخل شي. او شرط پکې دا دی چې صبر وکي، جزې فزې باندې کوي، ځکه چې جزې فزې وکړي خو به کار خرابي کوي، به فایده به نشته. بل حدیث کې راځي چې د چا
درې اولاد مړه شو او بلوغ ته نه رسیدلی نو کانو له حسنا حسینا من النار دا د لپاره یو مضبوطه قلا شو د ورنا نو ابو ذر غفاری ویل قدمت اثنين یا رسول الله زما خود دومړي نو رسول الله ول اثنين بیا ابی ابن کعب ویل ما یوم رسول الله صلی الله علیه وسلم یوم پاغي باندې الله اجر ورکړي دارنګ روایت مؤلف په کتاب الرقاق کې دا ابو هريره رضی الله عنه په سند سره ذکر کړی مرفوع رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله فرمایي يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء اذا قبضت صفيه من اهل الدنيا وزماره پاره د مؤمن بنده د پاره بل بدل نشته چې کله زداغه هغه د زړه ټوټه د دنیا کې راواخلم یعنی اولاد او به پاره باندې دا صبر وکي الجنه مگر جنت دې الله عزوجل جنت ورکو دارنګ حدیث کې راځي حدیث د عمرو بن عباسه ده مسند احمد نقل کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من ولد له ثلاث اولاد في الاسلام فماتوا چا چې درې بچي په اسلام کې وزیږیدل او مړ شو مخکې د بلوغ نه ادخله الله الجنه بفضل رحمته اياهم الله بدل جنت ته داخلي لم يبلغ الحنس شرط دی یعنی بلوغ ته نه رسیدلی چې بلوغ ته ورسیږي په مصیبت کې اجر سزا کا غم دی کنه خدا ګوره مخصوص دی هغه وړو ماشومانو لپاره چې وړو کوالی کې وپاتش الا ادخله الله الجنه بفضل رحمته اياهم کرمانی وی ظاهر دا چې ضمیر د يرجو دا راځي کیږي ضمیر رحمته اياهم دا راځي د مسلمان الذي اغت چاته چې توفي اولادو لا اله الا الاولاد نو جمع ول راوړو جمع په اعتبار دی چې نکره فسیاق د نفي کې عموم پیدا کوي نو ځکه الا ادخله الله الجنه بفضل رحمته اياه اصل کې خو اياهم ذکر کوم مقصد دی امغه څوک دی چې د چا بچان مړي بعض روایتو کې شته تبرانی الا ادخله الله برحمته هو واياهم الجنه الله په خپل رحمت باندې دا او هغه جنت ته داخل کی مختلف روایت په مختلفو صيغو باندې په دې باب کې راغلي بیا هغه بچی چې بالغان او jihad کې شهیدان شي یا قارئ د قران نو هغه بالغان به کېدل شي چې داغه په وجه باندې الله هم په پلار باندې ول رحم وکړي ځکه شهیدان ځان سره خپل خپلوان به قاری د قران هم د خپل مور پلار لپاره شفاعت کوي وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني عن زكوان عن ابي سعيد رضي الله عنه ان النساء قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا يوما فوعظهن وقال ايما امراه مات لها ثلاثه من الولد كانوا لها حجابا من النار قالت امراه واثنان قال واثنان امام بخاری د مسلم ابن ابراهيم الازدي روایت کوي چې په قصاب سره مشهور دی دا د استاد دی هغه روایت د شعبہ بن حجاج نه کوي هغه روایت کوي د عبدالرحمن ابن اصبهاني نام عبدالرحمن ابن الاصبهاني چې د نوم اصبهاني نوم دی عبد الله داغه استاد زکوان دی ابي صالح السمان هغه د ابو سعید خدری نه روایت کوي ان النساء زنانه قلنا ولا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته اجعل لنا يوما زمون د پاره ورځ مقرر کا چې هغه کې ته مونږ ته وعظ او نصيحت کې ځکه چې تا نه ټول وخت سړو هغه سره مونږ ته څه وخت نه پیدا کیږي نو مونږ ته وخت راکړه یا رسول الله دی وعظ د پاره نو هغه وخت راغی رسول الله سم هغه ته وعظ کو به وته ویلا ايما امرات هر یو زنانه ماتت چې مرشي لا داغي ثلاثه من الولد دري بچان کانوی بلا د دې لپاره دا بچي حجاب من النار پرده د ورنام قالت امراه يوزنان ویل یا رسول الله واثنان کدومړي ناغه ویل واثنان دوم پدې کې شاملېږي دا امراه چوا روایت کې راځي دا ام سلیم و دا انس رضی الله عنه مور واثنان معنا وین ما ثلاثنان کدومړي شي دا په وحی سره نبی عليه السلام ته په دغه وخت کې ثابت شو فی الحال وحی وتراله او دا بعید نه ده چې نبی عليه السلام ته وحی باز وخت کې دسترګې په رب کې را رسیدله الله به له کې چولم یا دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم علم په دې باندې واغه ورسته وتویل خو دې سوال وکم یعنی انتظار دې دیونه وقال شريكنا عن ابن الاصبهاني حدثني ابو صالح عن ابي سعيد وابي هريره رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو هريره لم يبلغ الحنث شریک دا روایت چې کله دا ابو صالح نه کوي دا ابو سعید او دا ابو هريره دواړو نه پای کې ابو هريره پر روایت کې لم يبلغ الحنث اشتا او دا ابو سعید په کې نشتا
دا روایت دلته معلق دی خو ابن ابي شيبه موصول ذکر کړی بالمعنى. د ابن ابي شيبه په الفاظو کې دا دي چې حدثنا عبد الرحمن بن الاصبهاني قال اتاني ابو صالح يعزيني، ابو صالح راغه ما ته تعزیه کول عن ابن لي زما د یو بچی د مر په وجه باندې، نو فاخذ يحدث عن ابي سعيد وابي هريره، د شروع شو جو حدیث بیان او پر روایت د ابو سعید خدری او د ابي هريره رضی الله عنهما چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی ما من امرات نشته و زنانا تدفنو ثلاثه افرات، چې دا دری هغه د ځان مخ کې لګل شوی اولاد دفن کی افراد کی اشاره ده چې وجعله لنا فرتا واجرا وزخرا الا كان لا حجاب من النار، مگر دا بدلی لپاره د ور نه حجاب کیږي، یعنی د ور نه بدا بنديږي. یو زنانه ویل یا رسول الله کدو ویلیږي نو هغه ویل دوام محدثني بالافراد ویل. او پر روایت د ابو هريره کې لم يبلغ الحنس سر راغله. ظاهر د سیاق دا چې دا زیادت د ابو هريره موقوف دی، احتمال د دې مشه چې مراد د دین د ابو هريره او ابو سعید په دې سیاق مرفوع کې متفق دي، ابو هريره کې دا یو قید زیات کړی. وبه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لمسلم ثلاثه من الولد، نو فات کېږي د مسلمان سړي درې بچي، فيلج النار هغه داخل شي ورته الا تحله القسم، مگر فقط دا به چې هغه حلال والد قسم وي. روایت د علي بن المديني د سفيان بن عيينه، هغه د زهري نه اوریدل سعید بن مسیب روایت د ابو هريره عنه نبی رسول الله لا يموت لمسلم، د مسلمان نر یو کسانه وي نمړ کیږي ثلاثه من الولد درې بچي، فعلى جنة چې هغه د ورته داخل شي. په کتاب الایمان والنذور کې دا روایت مؤلف چې کله ذکر کوي نو کې دا لا يموت لاحد من المسلمين ثلاثه من الولد تمسون نار به ورته ورسي الا تحله القسم، مگر دا په فقط حلال والد قسم وی، یعنی قسم د الله دا دی چې وان منکم الا واردها، هیڅوک نشته مگر جهنم ته به وارد راځي. نو دا یو اشاره کې دي چې تحله القسم. وم باب قول الرجل للمرأة عند القبر اصبري، باب دې په بیان د وینا دی سړی کې یو زنانه ته زنانه عامه ده بډای وی کاغذ وانه عند القبر د قبر په خوا کې خپلوان د قبر خوا کې ناصر ته چې اصبري، یعنی د قبر خوا کې غیر تسلی ورکه. د دې څه حکم دی؟ وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت عن انس بن مالك رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي فقال اتق الله واصبري. اطراف د حدیث په 1283 او 1402 کې تفصیلی راغلی دي. دلته د حدیث یو جزء ټوکړه راوړی دا. نبی صلی الله علیه وسلم په زنانه باندې تیر شو. حدیث د آدم بن ابي یاس امام بخاری راوړي، هغه د شعبہ روایت کوي، شعبہ بن حجاج هغه د ثابت روایت کوي، ثابت بنانی داغه استاد انس بن مالک رضی الله عنه دې انس رضی الله عنه فرمایي مر النبي صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیر بمراتن په زنانه باندې عند قبرین د قبر سره وهي تبکی او دی جړلې سو خپلوانی مړیو بچي. روایت کې راځي قصه دا چې بچي مړو نبی رسول الله په تیر او ته یا امت الله حدیث کې راځي د الله بندا اتق الله د الله نویریږي او صبر او صبر وکاو. بیا تفسیر حدیث دا دی چې هغه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پیژند او ته له زلال شاه کم غم چې ما ته رسیدل هغه ته نه رسیدل، بس نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته لاړ. روز زنانه ته چا ویلا چې ته پوښی دا څوک هغه ولنا ول چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم وای زنانه په هغه په سیمند کړی چې وزان ورور سوال چې رسول الله بس زما صبر دې صبر دې. نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم صبر عند الصدمه الاولى، صبر د غم په اول حلقه او په اول وخت په کار دی، بیا ورسته چې کله خبره تیر شو صبر به ضرورت. دلته شاهد دا دی چې وسبري نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم صبر ولذکا صبر باندې الله اجر ورکړي. انما يوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، صابرانو ته الله اجر ورکړي چې په مصیبت صبر کوي به حساب، دومره چې الله خوښي. په دې کې اشاره ده خبره ته چې صبر منافع تقوا سره،
به کتاب الجنائز کې دا حدیث راوړی دلته تفصیل پکښتا باب غسل المیت ووضوء بالماء والسدر مړی له غسل ورکول خبره غسل مړی ته ورکول او هغه ته او داس کول په وبو باندې دانګي په وبو کې سدر اچول د هغه حکم وسدر بیره ته وای د بیره پانی وحنت ابن عمر رضي الله عنهما ابنا لسعيد بن زيد وحمله وصلى ولم يتوضأ وقال ابن عباس رضي الله عنهما المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا وقال سعد لو كان نجسا ما مسسته وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس باب دې په بیان د غسل ورکولو کې مړی ته چې دام د باب د فرض کفایت نه ووضوئه معنا ووضوء المیت او د سور کول مړی لا دا سنت بالماء والصدر دا متعلق د غسل له غسل ور کول په دې سره چې اوبو کې ډیره ګډش د پاره تنظیف او پاکواله او خوشبوئی وحنت ابن عمر رضی الله عنهما خوشبوئی لګول وا ابن عمر رضی الله عنهما ابن یو بچتا سعید ابن زید ابن عمرو ابن نوفل دا یو د 10 مبشرون په جنت سره یو 50 هجری کې وفات شوی د زوینم چې راکب مړو داغه عبدالرحمن ابن سعید ابن زید حنود ستو الیکی وحنت ابن عمر دا اصل کې خوشبوئی دا خاصه د مړي په اړه جوړیږي د خوشبوئی نه یو څه شانګړې د مړي خوشبویا کولو لپاره نو هغه وحمله وصلى داغه ټول خدمت وکړو به په ولو باندې بار کو هغه باندې جنازه وکړه ولم يتوضا او د سیونه کې ابن عمر سے ولو کان المیت نجسا د دینه معلومیږي چې ته مړ نجس وي نو به خو دغه وبو او صدر دلر نشي پاک کوله او نه ځان لوبو او نو عبد الله بن عمر مسا کړي چې مړ نجس وي او دارنګي بیا وای ولما مسه ابن عمر او نبي ابن عمر غلا مسا کړي ولا غسل ما مسه من ازای او دارنګ انزل به هغه اندامونه چې دونه لګیدل دا قول امام مالک په موطا کې موصول ذکر کړی د نافع نه عبد الله ابن عمر نه اګیدی ان عبد الله ابن عمر حنت الفاظ بکی وقال ابن عباس رضی الله عنهما ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دا فرمایلی دي دا قول ابن عباس موصول سعید ابن منصور په صحیح سند سره ذکر کړی چال مسلم لا ينجسو مسلمان المسلم لا ينجسوم دی لا ينجسوم دی فتحه او جمع ضمه د جم دواړه نقل نه پلیتیږي حي ولا ميت نه د ژوند په حالت کې نه د مر په حالت کې دا روایت مرفوع دی مرفوع نقل کړی دارقطنی او حاکم وقال سعد بن ابي وقاص نقل لك دا روایت مصنف کې ابن ابي شيبه نقل کړی د عائشه بنت سعد سندنا داغه په طریقې سره اي کې دا دي لما غسل سعيد بن زيد بن عمرو بالعقيق لما هر کلا غسل چې غسل ورکړ شو سعید بن زید بن عمر ته بالعقيق وحنته وكفنه هغه ته عقيق مقام کې غسل ورکړ شو دارنګي خوشبوئی ورکړه او کفن ورکړه دا سی ویل لو کانا نجسا ما مسسته لما غسل وقال سعد بن ابي وقاص وي لما غسل سعيد بن زيد بن عمرو کله چې د غسل ورکړ سعید بن زید بن عمرو بن نفیل ته په عقيق مقام کې د مدینه سره نږدې وحنته واغماري خوشبوئی ولا وكفنه او په کفن کې ور داخل کو سعد دا خبر وکړه وقال سعد لو كان نجسا ما مسسته کچیتا دا میت سعید ابن زید د جسد نجس وي دمبر نورستا لکه څنګه چې د باز خلکو دا نظر او عقیده چې مړ جسد پلیت دي دا که صحیح خبره نو ما مسستو ما بدا د سره مسکړه نه دا خبره معلومه ده چې مؤمن نه نجسی نه په ژوند باندې د بدن نجس نه د خله نجس د بدن نجس کې موبو لګي مستعمل او اغم نجس نه دي ولذلك نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی وقال النبي صلی الله علیه وسلم المؤمن لا ينجس مؤمن نپلیتی دام به د حدیث نه جز دی چې کتاب الغسل کې د ابو هريره رضی الله عنه مؤلف نقل کړی دی دارنګ په باب الجنوب يمشي في السوق هغه کې نقل کړی دی دا معلق روایت د دې باب د پاره ذکر کړی چې کوم باب مخ کې خوسته
باب غسل المیت ووضوئه بالماء والسدر دا غسل میت ته ورکول او د دا او دس دا د په خاطر نه چې هغه چټل دا چټلې په خاطر نه. وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن ايوب السختياني عن محمد بن سيرين عن ام عتية الانصارية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنا 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فأتعنا فأعطانا حقوه فقال أشعرنها إياه تعني إزاره. امام بخاری په سند اسماعیل ابن عبد الله سره دا استاد دی اسماعیل ابن عبد الله ابن اویس داغه حدیث نقل کړي دا استاد مالک امام هغه د ایوب سختیانی نقل کړي هغه د محمد ابن سیرین هغه د ام عتیه نشد اغین نسیبه بنت کعب الانصاریه او دا هغه بیبي وا چې دی عام په مدینه کې زنانه په شکل امرې شو دی په غسل ورکول رضی الله عنها. قالت دا بیبي وای ام عتیه نسیبه بنت کعب دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل شو په باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم حين توفيت ابنته کله چې د وفات شو لور د زینب ابي العاص بن الربيع بیبي د امامه بنت ابي العاص داغي مور څنګه چې مسلم کې روایت کې راغلي دا وفات شو. ابو داود کې روایت دی چې ام کلثوم وفات شو وراجع قول حافظ وې دا چې نه دا زینب و. نبی علیہ الصلوۃ والسلام موږ ته فرمایل اغسلنا او دې زنانو ته خطاب کوي هغه ته طریقه ورخی نو ویلا اغسلنها امر دې زنانو ته وین زیدی لور زمال راځي کوم وفات شوی دا 3 کرتی او 5 یا 5 کرتی او اکثر من ذلك یاد دې زیات ان رایتن ذلك کتا سوچ ته ضرورت دې ته حس کو ان رایتن ذلك سمانا ان رایتن کچې تاسو پوه شوي چې دې ته ضرورت شته نو بیا اجازه تشته یعنی د ژوندۍ انحصار په دریو کې نشته دی په غسل د میت کې بلکې داغه د پاکیدو پورې خبره ده. درې زرین ځل خو سنت دي دا به درې کرته وو په اړه په دریو نه زیات ضرورت شو دا نه پاکیدو نه دریو نه زیاتم ورکول شي غسل اسراف نه دی ځکه خبره ده هغه اجتهاد تفریق ان رأيتن ذلك تاسو دا خیال او ضرورت غسل باور کې بیماین وسدرین په وبو باندې او بو کې به بیره غړه کوي د بیره پانی وجعلنا فی الاخرة کافور او په اخر کې به بیا کافور پکې واشه هغه باندې به اخري ازل بیا کافور باندې وینځي یعنی اول نه وبو کې د بیره پانی غړي کوي اخري کې به بیا کافور نو کې سوا چوي او شیء من کافور. فاذا فرغتن کله چې تاسو فارغ شوي د دې غسلنا نفعاذنني ما تخبر راکې کله چې غسل تاسو ولا وکړو څنګه ما ته طریقه وخوره نو بیا ما خبر نو وجوبا علماء یو کرتی عام بدن دا لازمی دی پس دینه چې نجاست داغه نه ظاهری لري شي کې پکې درې کرتی بیا سنت دی او داغه نه ورسته به د ضرورت خبره راغو نو ځکه یو ته او خمسن پنځم کرتم ضرورت شي ځکه پر روایت د هشام ابن حسان کې د حفصه نقل له حفصه بنت سیرین شغسلنا او 3 و 5 وینځي او طاق 3 او یا 5 او یا اکثر دي. روایت د ایوب کې د حفصه بنت سیرین نقل لي روان باب کې راځي چې 3 و 5 او 7 خود 7 نه خو بیا نشته او غم ان رایت ذلک ان د اجتهاد خبره کدي ته ضرورت ځکه که پاکواله په دریو حاصل شو به 15 ته ضرورت نشه کو 15 حاصل شو بو ته ضرورت نشه دا پاکواله د میت یا دی وبو کې با بیره پانی غړي کې ځکه دا بدن راغون ساتي دارنګي بدن نه خوشبوئی سي او اخر کې بعد دې کافور واچوي یا څه شي د کافور نه په دې خاطر باندې چې دې بدن خوشبوئی وکوي ما شاله پاتې شکل فارغ شوی د غسل نه ماته خبر فلما فرغنا صيغه د ماضي
جمع متکلم. کله چې مونږه فارغ شو د غسل نه اذناه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبر کړي چې غسل خلاص فاتانا نور یکرمون ته حق او خپلاغه لاندې طرف د لنګ حق اصل کې هغه ټوټه ته ویل کېږي چې انساني د ځان نه تاوی د لنګ په شکل سلام دا په لغت د هوزیل کې ازار ته ویل کېږي یعنی لنګ مونږ تراک حق په اصل کې هغه ما قدل ازار ته وی بڑی ته وای چې کوم ځبانه لنګ ترل کېږي نو داغه ذکر د جز مراد ته کل اصل کې دا ازار دی ولی ته حق ویل کېږي چې کبدي باندې دا تړل کېده نو ویل اشعرنا یهودا او تا د ټولو لاندې واغوندي اشعر نو معنا اجال نو شعارا یو دسار دی یو شعار دی شعار هغه جامې ته وای چې هغه د بدن سره لګېدلی وي مثلا د پاسه نور جامې اغوندي په اولنۍ جامه چې بدن سره لګېدل هغه ته شعار وای او د پاسه چې په پرتی نور هغه ته دسار وای نو اشعرنها ایاهو کی اول ضمیر دی غاسلات ته چې سو غسل ورکی او دویم ضمیر د ها چې دی هغه راځي دی میت ته او په ایاهو کی هغه لنګ ته ازار ته راځي دی چې اشعرنها ایاهو د جمله کې درې ضمایر دي ته حق معنا او میاتیا کی تعني ازاره ازار د پیغمبر صلی الله علیه وسلم علماء دا کار دي د وجه نبی اسلام کو چې د خپل بدن جامع ول اور کې د وجه د برکت داغینه او اخر کې څه کور چې دا پس وباسي سم دستی د خپل بدن ډیر وخت پکې تیر نشي او داغې د بدن سره یوځي شي چې د دې هغه برکت زیات دي د نبی صلی الله علیه وسلم د جامع ولې برکت باب ما یستحب ان یغسل وتر باب دې په بیان د هغه طریقه کې چې مستحب ده په غسل کې چې هغه وتر یعنی استحباب غسل المیت وتر مړی ته غسل ورکول مستحب ده چې پای کې عدد ویتر په نظر کې ونیول شي طاق هغه 3 او یا 15 او یا و چې ضرورت وي وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن ايوب عن محمد عن عتية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنا 3 أو 5 أو أكثر من ذلك بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كافورا فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقبه فقال اشعرنا إياه دي خبره ته مسوچ چې امام بخاری رحمت الله علیه امدا حدیث د ام عتیه په حدیث باندې مشهور دی د دې نه ګڼ مسائل استری دی او هغه ته باب نه خېری لکه د دې باب نشاتم باب نه باب غسل میت او وضوء بالماء والسدر د دې باب نه چې شروع کیږي او دا حدیث راوړی دی نو په دغه باب کې دغه حدیث ذکر کو په 1253 نمبر کې د اسماعیل بن عبد الله نه اوس په 1253 نمبر کې ذکر کړي په نهم باب کې بل ترجمه الباب پکدي باب ما يستحب ان يغسل وتر دا حدیث ته بیا خودل د محمد ابن مثنى په سند سره نقل کړي بعض وی دا محمد ابن مثنى دی بعض محمد ابن سلام دی بیا ګور د دې باب نه وروسته بیا د حدیث ذکر کی هغه باندې باب کې دی بابو یبدا بمیامن المیت لسم باب 255 کې بیا د حدیث ذکر کی بیا استاد پدې کې بداغه علی ابن عبد الله المدینی یو لسم باب به بیا دی باب مواضع الوضوء من المیت په 1255 کې بیا دا حدیث نقل کړي او استاد بیا پدې کې یحیی ابن موسی دی ګور علم د بخاری دغه سلام کړي بیا ذکر کوي باب هل تکفن المرأة في ازار الرجل دای سلام کړه ذکر کول شو سلام باب به کې وخسته 12 نمبر باب دلته په عموما په کتاب الجنائز کې او 1255 نمبر کې دا حدیث بیا راوړل د عبدالرحمن ابن حماد په سند سره خدا د بخاری علم دی په پنځم قرات کې بیا ذکر کوي باب یجعل الکافور فی اخره در لسم باب په خیره 1255 نمبر سره بیا الته د حامد ابن عمر نه نقل کړي دې ته کمال ویل کېږي دا سي نورم ذکر کوي 1259 کې بیا دا راوړل په کې ویلي وقالت انه قال اغسلنا 3 أو 5 بیا د دې حدیث نور اجزاء باندې نور ابواب میخري بل باب راوړل باب نقض شعر المرأه
کمال د بخاری رحمت الله علیه کمال کړی دی کمال الله ډیر لوی علم دې سړي ته ورکړو د الله رحمتونه دې په د باندې وي الله رحمتونه داسې کمالات چې وګوري په دې کتاب کې بخاری کې متابه تعجب وکي الله دې څومره لوی علم ورکړو او الله رب العالمین د باندې سونه فضل کړو دا یو حدیث بیا سي مثال کې ته خو ښه یو حدیث به مثال کې ته خو نو یو حدیث باندې امام بخاری ګڼ ابواب او تراجم راوړي داغه به نورو هغه جملو ته ګوري یو طرف په بل طرف ته چې کومي جملې نقل شوې دي سوال لسم باب کې لګیاو سوال لسم باب قائم کړی د معنا شپږم کرته د حدیث بیا راوړو باب نقض شعر المرأه وقال ابن سیرین لا باس وردا بل باب شو دام د احمد پر روایت سره د احمد ابن صالح همدا حدیث دی همدا واقعا ده او به باب کیف الاشعار للمیت دای په اوم ترجمه قائم کړ اوم باب شو همدا حدیث دی د احمد ابن صالح پر روایت سره ذکر کړی دی دلته د احمد ابن صالح استاد ابل د حدیث سره فرق کوي دا ګور ټول سندونو کې به فرق یو سندم یو شانت نه دی یو متن یو شانت دی دته ویل کی حافظه د امام بخاری بل باب په قائم هل يجعلوا شعر المرأة 3 قرون امدا حدیث دی تلته به د قبیصه روایت کړی دی قبیصه ابن عقبه السوائي العامري الكوفي امدا حدیث دی بیا بل باب قائم کړي بلکې دو بابونه دای صاحب دي دو باب يلقى شعر المرأة خلفها امدا حدیث دی پدې کې بیا دا خبره قائم کړی چې د زنانه یختبه دو کوم څه کېږي او شاته غورځول کېږي نو تر اخره دا حدیث چلاول لري ته کفنه پورې دا حدیث راوړی دی دې ته وی کمال د امام بخاری رحمت الله علیه وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و صحبه اجمعین کړي ترسا د قبر لاړمانا ماران باور کړي درسا ماران باور کړي درسا بد حال وی چې سرور کی بندیوان کړي مولا بد حال وی چې سرور کی بندیوان کړي مولا حرام فحشین می امان کړي مولا الله